دي یو کس مړ شو د هغه درې زامن پاتې شو او د درې چته کور جوړ کړی دی بالکل یو شان درې چته کور یو شان یعنی هر یو چت د بل په شان دی سیز مساحه او ډیزاین کمرې هر څه یو شان دي خو دغه درې هلکان اوس اختلاف په دې کې راغلی دی چې کوم چت به د کوم یو ورسي چې بعض دا وایي چې اولنی چت غوره دی بعض وایي چې هغه ټول نمبر چې دا غوره دی بعض وایي چې د منځنی غوره دی دا موږ ته مراد دی چې تا ته څوک وایي چې د درې چته کور ته کوم یو وایي کوم یو به دې خوښ شي اخرنی اولنی ولې تله راتلو ته اسان دي بل دا چې د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچي اخره کې چې کوم یو تبعي کې هغه ګرم ومي او هغه یخ ومي و د دې رونو اختلاف راغلی نو یو پکې دا وایي چې قرآن داسې به وکړو نومونه ور واچوي چا نومونه وکړو دی وایي چې د ورور سره د دین غم دی وایي چې دا طریقه صحیح ده تقسیم د میراث چې موږ قرآن داسې کوو الجواب ګوره میراث چې کله تقسیمیږي خصوصا د داسې ځایونو او کله چتونه نه وي لکه زمونږ کورونه چې علاقو کې ګډ کوري نو هغه بیا داسې پنځو حصو ته تقسیمیږي دریو ته څلورو ته نو د اولنۍ طرف په دا رور ته چې دا به د چا رسي بیا پسې چې د هغه د چا رسي ورپسې چې دا به د چا رسي هغه اخرنۍ به د چا رسي اختلاف جوړ شي نو داسې ټایم کې دوو طریقو سره مسله حل کېږي اولنۍ طریقه هغه دا ده چې دوی مشوره وکړي کله اکثر که خیر هم کړی مشوره دا و چې هغه غوره پکې مشر له ورکړي یاره زه خیر دی مشر ادب پکې احترام پکې دا غوره ځای پکې دا دې مشر شو کله کشر له ورکړي دی وړوکی دویمه طریقه دا ده چې دوی تقسیم په طریقه د قرآن اندازي وکړي نو فایدې دا راوځي چې د چا په زړه کې څه پاتې نه شي دغې چې خو دغه نوم راوختلو نو د چا چاته په زړه کې څه پاتې نه شي چې د ما له دوکه راکړی د ما سره زیات ځای کړی ته زما نه غوره طرف اخیستی او دا په شریعت کې الحمدلله جایز دي قرآن اندازي په شریعت کې ګوره ډېر اعتبار ورکړی شوی دی ډېر دلایل الحمدلله دې ټیم کې زما ذهن ته راځي خو زه به صرف یو دلیل به ذکر کړم چې موږ مطمئن شو چې هغه مسله صحیح ده دې له اعتبار شته الله رب العزت د مریم علیه السلام تذکره کړې کله چې دا ماشوم و نو د خلکو پې جګړه شوه چې د دې کفالت به څوک کوي ولې پې جګړه شوه ځکه چې دا ډېر دینداره سړي لور وه د مشر سړي چې هغه د قوم مشر نو هر یو دا خپل شرف ګڼو چې د هغه د دې لور کفالت او تربیت زه وکړم زکریا علیه السلام چې هغه د دې ترور خاونو یا د دې د خور خاونو هغه وایي چې زه به وکړم الله پیغمبر ته دا قصه ذکر کړه بیا ورته وایي وما كنت لديهم او ته ګوره د هغوی سره خوا کې نه وي اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم کله چې هغوی دریاب ته خپل قلمونه ګزارل دا قلمونه ولې ګزار کړي چې د چا قلم راوختو بره هغه به تربیت کوي دا قرآن اندازي ده که ګوره د هغوی کړی دا کار په دې له اعتبار شتي دغه شان هغه حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې رسول الله صلی به کله په سفر تو خو نهه بیبیانې وي کومې چې ژوندۍ وي نو قرآن اندازي به یې کوله چې د چا به نوم راوختو هغه به ځان سره بوه معنی چې قرآن اندازي له اعتبار شتي بل پم دلیل واله رسول الله صلی حدیث کې وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی وایي که چېرته خلکو ته د اولني صف د فضیلت پته وي او دوی ته په اولني صف کې بیا ځای نه میلاوېده نو دوی به پې اختلاف کولی یو به وایي چې زه بل به وایي ځکه چې هغه اصل ثواب نه خبر شوي دي نو هغه اختلاف بیا دوی په سهل کولی الا ان یستهموا علیه لاستهموا بیا به قرآن اندازي کولی چې راشي نوم به ور واچو اوس نن سبا زموږ خو دا حل چې زموږ جومات کې اولنی صف خالي موږ کېدای شي په دې شاته دیوال باندې قرآن اندازي واچو چې ډډه به څوک لګوي او ګوټ کې به څوک کښېني او ستنه د جومات ستنه زموږ نه پاتې کېږي ځکه چې ملا تیر زموږ ته به وایي چې مات شوی دی جومات کې ځان رسوه د ډډې ځي ته اولنی صف فضیلت که معلومه اختلاف به جوړ شوی وی بیا به اختلاف په څه ختم شوی په قرآن اندازۍ باندې معنی چې اعتبار ولا شتي الحمدلله خلاصه دا شوه چې د دې ورونو دا طریقه دا صحیح ده په دې سره اختلاف ختمېږي په زړه کې کینه بغض هم نه پاتې کېږي الله رب العزت چې موږ په قرآن او په حدیث باندې پوه کړي ښه دا مختصر به دې جواب وکړو چې په لاره تلو سنت طریقه په لار باندې تلو سنت طریقه دغه د ګوره یو چې مزل کې نه ډېر تیز نه رو دغه شان خپلې لارې ته کتل اخوا دې خوا کتل یو ځي ته بل ځي ته د صحیح طریقه نه دغه شان په خلکو باندې سلام اچول څوک د باندې سلام واچوي د هغې جواب ورکول که په لاره باندې څوک ویني هغه محتاج دی څه شي ته ضرورت دی سامان خېجوي ګاډی ورته خراب شوی دی لار ترې ورکه شوې هغه سره مرسته کول زنانو پردو زنانو ته نه کتل د خلکو کورونو ته نه کتل یو نیم سړي دا کار دی کورونو ته ګوري کور ته به دننه ور به کولای دی بس دننه به ګوري دغې نه ځان ساتي بعض خلک وایي چې د خوراک نه بعد خواږه خوراک سنت طریقه د بعضو روایتونو کې راغلي دي چې خواږه په خوراک پسې هغه خوراک مفید دی بعضو داسې روایتونو کې راغلي اګر که د هغې په سند کې بعضو علماو خبرې کړي چې الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې